چې په دغه ځمکه باندې مسلط اسلامي امارت یې نوم و همې دغه یې نظام و دغه یې داعیه وه همداراز یې دغسې پاک صفونه وو. ولې پروردګارانو دغه ځمکې څخه پسې واخیستو، د واکمني ولې پرې واخیسته؟ د الله تعالی حکم خو بې له شکه وو، د الله تعالی دغسې اراده بې له شکه وه، علت لري. ورونو دغه کمیسیون چې جوړ شوی ده دا په تېر امارت کې نه و او دغه ته یو معلوم ارګان د دغه دپاره نه و چې څوک و هغه ته دا په فریاد وایي چې زه غیر حق ضرور کېږم. په حق باندې که څوک ضرور کېږي هغه به شرعي محکمه وي، هغه به څوک و هغه ته لازمه شرعي سزا ورکوي. زما او ستا او د بل دغه چې وظیفه یې نه وي دلته یې نه وي او ډېر اخته وي یا د خلکو په جیبو کې ورګوري یا د خلکو په شخصي حریم باندې تېری ورکوي یا د خلکو د اصلاح کار یې په مخه باندې اخیستې وظیفه یې بل وي. وظیفه د ده امنیت وي چې رایې وړي، د خلکو د ځان مال او ناموس حفاظت وکړي، دوی د خلکو د اصلاح کار کوي. دا ګډوډي بولي، دا عدم همغږي بولي. د دغه همغږۍ د تقویې او همداراز د تثبیت ثبوت لپاره اسلامي امارت دغه ترتیب نیولی چې د ارګانو څخه دغه معلوم کسان ټاکلي دي. په ټولو ولایاتو کې چې موږ کسان ټاکو هغه به هم دغه باندې دندې پر مخ باندې بیایي، هم به همغږي د دغو نظامي ارګانونو سره کوي. فرضاً چېرته چاپه وهلی کېږي ضرور ده خامخا به دښمن شته په دا خاوره کې، خامخا شته. دلته 40 ملکونه عملاً دلته اخته وو، هغو دلته د استخباراتو خلک زېږولي دي، جوړ کړي دي. په شل کاله کې وزېږول هم جوړ یې هم کړو، لویان یې هم کړو، نوریانو سره بوتلي یادوي راته پرېښود او خامخا به بیا ما ورته بیا سرخوږوي، بیا راته ستونزې خامخا به زما ستا د امنیت اخلالولو دپاره دلته هڅې کېږي. دنیا داسې ده چې تللې په دستوري ډول باندې وتلې ده، شیطانت یې دلته باقي ده. دا داسې ساده جګړه نه وه، دا دومره عمیقه جګړه وه دلته چې د هغه پای معلومول، د هغوی موخې معلومول د یو غټه ژوره عمیقه مطالعه غواړي. نو دغه ساده جګړه هم تېره شوه، سړه جګړه هم تېره شوه، ګرمه جګړه هم تېره شوه، استخباراتي جګړه به دلته وي خامخا. د اسلامي امارت استخبارات په دې کې همدغه درلودلی شي چې د دغو فتنو نوعې خنثی کړي، په نطفه کې داسې خنثی کړي دا فتنې چې هغوی